السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم سرور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې بالکل د DSLR کیمرې په شان تصویرونه وباسئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. ډېر زیات ملګري د دې په اړه کې تاسو کوي چې موږ څنګه کولای شو چې په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړو چې په هغه اپلیکیشن کې موږ بالکل د DSLR کیمرې په شان عکسونه وباسو په خپل موبایل کې یا الریډي تاسو سره په موبایل کې داسې تصویرونه وي چې هغه تاسو په خپل موبایل باندې وستلی وي نو تاسو دا هغه نه هم د DSLR تصویرونه جوړولای شي. نو دا به تاسو د کوم اپلیکیشن په مدد سره جوړوي د دې طریقه څنګه دا به شو کوي څنګه دغه ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته هم ول دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پس ټاپل به تاسو ډیره لپاره په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټالوي د هغې په طریقه سره به تاسو دا ټول کار کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم بلګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څه وکړئ سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو تاسو کو بده کې تصویرونه په هغه ټایم باندې وباسئ نو ام الریډي کیمرا به تاسو سره اوپن شي. تاسو بده کې تصویرونه چې کم دلته وستل تاسو ته کاری کیمرا اوپن ده. او کو تاسو غواړئ چې د ګیلری د عکسونو نظر DSLR تصویرونه جوړ کم نو تاسو دې ځکه نه ام سمپل بل ته په ایډیټ باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړئ تاسو د ګیلری مکمل تصویرونه به اوپن شي. تاسو به د خپل ګیلری نه هغه تصویر راواخلئ د کوم تصویر چې تاسو د DSLR په شان تصویر جوړول غواړئ. نو زه به سمپل خپل تصویر سلیکټ کړم. تاسو ته کاری تصویر زمارلته راغلو لاندې چې څومره اپشن هم تاسو ته شوکېږي دا ټول دی مې تاسو خپل تصویر کرپ کولای شئ خپل تصویر په دې باندې تاسو زبرده جوړولای شئ ورسره فلټر ریشیپ میک اپ ډیر زیات اپشن تاسو ته ملاويږي. خو تاسو به دې کې دغه رقم سایت ترال شي تاسو ته یو اپشن شوکېږي DSLR تاسو په څه وکړئ سمپل په دې DSLR باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دغه DSLR باندې کلیک کړئ تاسو په تصویر باندې بلغوند کې سرچینګ وشي تاسو ته کاری په دې باندې سرچینګ روان دی. دلته بل یو لاین تاسو ته لاندې شو کیږي دغه لاین که تاسو دې سایت ته بوځئ نو بلر به جوړیږي ورسره که تاسو دې سایت ته بوځئ نو بلر به مکمل ختمیږي. نو زه به خپل رایټ طرف ته دا بوزم دغه لاین نو تاسو زما تصویر ته وګورئ مکمل بلر په هغې باندې جوړ شو څنګه چې DSLR تصویر هماغه شان تصویر د هغې نه جوړ شو. که تاسو بیا غواړئ چې دغه تصویر زه وسیو کوم لاندې به سمپل په ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دغه ټیک باندې نشان باندې کلیک کوئ بیا به څه وکړئ بیا په سیو باندې کلیک واخلئ نو دغه تصویر به اتوماتیکلی تاسو په ګیلري کې سیو شي. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې مکمل د DSLR په شان عکسونه جوړ کړئ په خپل عام موبایل کې په هر یو موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او زمونږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ چې زمونږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. او موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله